بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن ورځ تاسو ته د افغانستان د انارو په اړه باندې معلومات خپرو. په دغه معلوماتو کې د افغانستان د انارو په اړه چې کومې ستونزې دي، خصوصا د افغانستان د انارو په باغدارۍ کې چې کومې ستونزې دي هغه، او د هغې ترڅنګ څنګه کولی شو چې دغه ستونزې حل کړو. په دغه موخه باندې موږ دغه نننی پروګرام تاسو ته برابر کړی دی. زموږ د دې ورځې د پروګرام هغه اصلي هدف دا ده چې موږ د افغانستان باغداران یا هغه خلک چې په افغانستان کې د انارو په باغدارۍ کې کار کوي هغوی د دې موجوده ستونزو نه خبر کړو، او بل په افغانستان کې موږ بزګران د انارو هغه عصري باغدارۍ ته وهڅوو یا تشویق کړو تر څو دوی په آینده کې په عصري ډول باندې ښه ښکلي باغونه ولري. او بل د هغې ترڅنګ د نورو هیوادونو لکه هغه هیوادونه چې هغوی په انارو کې خصوصا د انارو په باغدارۍ کې ښه پرمختګ کړی دی، د هغې خلکو د باغدارۍ نه د خپل باغداران هم خبر کړو. ګورئ، په دې خو موږ او تاسو ټول پوهېږو چې د افغانستان ځینې ولایتونه هغه د انارو دپاره بهترین اقلیم لري. لکه ډېر د دنیا په ډېرو مملکتونو کې د انارو دپاره خاص اقلیمي شرایط نه لري، خو هغوی بیا هم کوشش کوي چې انار وروزي. که چیرې دلته تاسو دغه جدول ته وګورئ، دا د نړۍ په سطحه د انارو د تولید یو جدول دی. نو که دلته موږ راشو افغانستان وګورو، په 8مه یا 8مه کټګوري کې افغانستان راځي. تر ټولو زیات تولید چې دی د هندوستان لري، بیا ورپسې ایران دی، چین دی، ترکیه ده، امریکا ده، همداسې ورپسې افغانستان هم په دې لیست کې یو چیرته شامل دی. خو حال دا چې انار چې دي دا د افغانستان بومي نبات دی، یعنې دا په افغانستان کې د ډېر پخوا زمانې نه موږ انار لرو، د انار مختلفې ورایټۍ لرو. که په څنګ کې وګورو زموږ او ستاسې ګاونډی هېواد ایران، کیدای شي هغه وخت کې موږ او ایران په یوه اندازه تولید لرلو، په یو رقم انار موږ لرلی، خو اوس هغوی زموږ نه ډېر مخکې دي د انارو په تولید کې. نو په همدغه موضوعاتو غږېږو چې هغه عمده ستونزې څه دي، لکه ولې موږ په دغه مشکل کې یو، ولې موږ د نورو مملکتونو نه د انارو په تولید کې ولې وروسته پاتې یو، د انارو د میوې په کیفیت کې موږ ولې وروسته پاتې یو. نو په همدې ستونزو باندې غږېږو. د انارو د تولید دغه کوم جدول مې چې دلته تاسو سره اخیستی دی، دا په دغه کتاب کې دی. دا چې دی د انارو نړیوال دویم سمپوزیم په اسپانیا کې، چې په دې کې ما هم د افغانستان په نمایندګۍ اشتراک کړی و، او دا چې دی د همدې دا جدول مې د همدې کتاب نه راغستی دی. نو راځو په هغه عمده ستونزو باندې غږېږو چې عمده ستونزې د انارو په صنعت کې د افغانستان کومې ستونزې دي. ګوره، دلته دوه عمده ستونزې دي. لکه ستونزې خو ډېرې دي وړې، په هغې باندې هم غږېږو، خو دوه دي هغه غټې ستونزې دي چې د انارو په باغونو کې، لکه د افغانستان د انارو په باغونو کې موږ ولیدلې چې د نورو دنیا سره یې موږ مقایسه کوو، نو موږ دوه غټې ستونزې لرو. یوه ستونزه دا ده چې زموږ اکثریت باغونه چې دي دا د یوې ورایټۍ نه دي جوړ شوي. لکه په باغ کې کوم نیالګي چې کرل کېږي، دغه نوع یا دغه ډول چې دی دا یو نه دی. یعنې باغ ته ننوځه، په هغې کې ډبل پوستي، نري پوستي، سپین انار او سره او خواږه او ترشه، هر رقم انار په دې کې. خو په کار دا ده چې د انارو یو باغ چې جوړېږي هغه د یوې خالصې ورایټۍ نه جوړ شي. که چېرې یو څوک غواړي چې په تجارتي شکل باندې د انارو یو ښه باغ ولري، نو هغه باید د یوې ورایټي یا د یو ډول څخه جوړ شوی وي. د دې طریقه څه ده، څنګه کولی شو چې موږ په آینده کې د انارو د یوې ورایټي یا د یو ډول څخه باغ ولرو. یوه طریقه یې دا ده چې تاسې د میوې په وخت کې، یعنې کله چې د انارو میوه پخه شوي، په دغه وخت کې باغ ته ورشئ یا باغونو ته ورشئ، کومه ورایټي یا کوم ډول چې ښه مارکیټ لري، په ښه بیه باندې دا میوه هلته خرڅېږي، نو د هغې ډول یا د هغې میوې دغه ونې په باغونو کې په نښه کوي. مثلا یو باغ ته ننوځي، په هغې کې مختلف ډول انار دي، خو یو انار چې دی هغه ښه سور غټ انار دی، منځ کې دانه یې پسته ده، ښه خوندور انار دی، مطلب تجاران یې په ښه بیه باندې اخلي. نو تاسې باید د میوې په وخت کې په دې ونو باندې وګرځئ، دغه ونې په نښه کوئ، یا د رنګ په ذریعه یا یو څه پرې وتړئ، مطلب چې تاسې ته بیا وروسته معلومه شي چې کومې ونې تاسې په نښه کړي دي. بیا په آینده کې راځئ، د همدې ونو نه تاسې قلمې اخلئ.
دا کومې ونې چې تاسې په نښه کړي بیا د دې نه قلمې اخلئ. زموږ غټ مشکل همدې ځای کې شروع کېږي چې زموږ قوریهداران یا باغداران که چیرې خپل ځان دپاره نیالګي تربیه کوي، دوی په ژمي کې یعنې پسرلي ته نږدې دغه وخت کې دوی ورځي باغونو ته او د ټول باغ نه دوی قلمې راټولوي. حال دا چې د ده په باغ کې ګډوډ نیالګي کرل شوي دي. که چیرې دوی د میوې په وخت کې ورشي او دغه ونې په نښه کړي او بیا په دغه وخت کې لاړ شي، لکه په ژمي کې ورشي یا د ژمي په اخر کې صرف د هغه ونو نه قلمې راواخلي کومې چې دوی په نښه کړي دي، نو د هغې نه وروسته به د دوی دغه نرسري چې جوړېږي یا نیالخانه چې جوړېږي نو دا به خالصه د همغې ورایټي نه وي. مشکل هم دلته دی چې د انارو په وخت کې کله چې په ونه کې انار وي په هغې وخت کې د قلمو وخت نه وي، او کله چې د قلمو وخت وي په هغې وخت کې په ونو کې انار نه وي. نو ضرور دا ده چې اوس به د انارو په سیزن کې یعنې کله چې انار ښه پاخه شول ښه ورسېدل په دغه وخت کې به تاسو ونې په نښه کوئ او د قلمو په وخت کې به بیا ورځئ د هماغې نښه شوي ونو نه به تاسې قلمې راخلئ. ښه بیا د همدې قلمو نه لکه قلمې مو واخیستلې په نرسري کې دا قلمې کرئ او د دې نه تاسو نیالګي تربیه کوئ. دغه نیالګي بیا کوشش وکړئ چې په قوریه کې دا به تاسو کوشش داسې کوئ چې دا نیالګي به تاسو په یوه تنه باندې تربیه کوئ. اکثره ځایونو کې زموږ مشکل هم دا چې زموږ د انارو بوټي چې دی په یو تنه باندې یا په یوه تنه باندې نه تربیه کېږي یا څوک نه تربیه کوي. خو د نورو دنیا انار که چېرې تاسو وګورئ د هغې نیالګي چې دي په یوه تنه باندې تربیه دي. وروسته تاسو ته هم دا د قلمو دغه طریقه درته ښیو چې په نرسري کې به تاسو دا قلمې څنګه کرئ او څنګه به تاسې دا په یوه تنه باندې تربیه کوئ. او همدا رقم تاسو ته به د نورو دنیا د باغونو ځینې ویډیوګانې ځینې عکسونه وښیو چې تاسې پوه شئ چې نوره دنیا کې خلک انار په کومو طریقو باندې روزي. ښه دویمه غټه ستونزه زموږ په د انارو په باغدارۍ کې دا ده چې د نیالګیو ترمنځ او په باغ کې د قطارونو ترمنځ دغه فاصله چې ده دا ډېره کمه پرېږدي خلک. یعنې زموږ په باغونو کې اکثره عام رواج دا ده چې 2 په 3 مترو کې 2.5 په 3.5 یا 2.5 په 3 مترو کې هغه ډېر لرې چې لرې فاصله کې یو څوک وکړي نو په 4 مترو کې د انارو بوټي کري. خو حال دا چې د انارو د یو تجارتي باغ دپاره ښه فاصله چې ده 6 متره ده چې تاسو د قطار ترمنځ 6 متره فاصله پرېږدئ او د بوټي ترمنځ که دا 2.5 متره وي که 3 متره وي که 3.5 متره وي هېڅ پروا نه کوي. خو تاسو دا په یاد ولرئ چې که چیرې تاسې دغه خپل باغونه لکه نوي باغونه که څوک جوړوي د انارو دوی باغ داسې ډیزاین کړي چې د قطارونو ترمنځ 6 متره فاصله وي او د بوټو ترمنځ 3 متره فاصله وي، نو دا به په راتلونکي کې یو بهترین د انارو باغ وي. ګورئ بیا زموږ ځینې باغداران داسې وایي که چیرې موږ په دغه فاصلو کې د انارو بوټي وکرو نو زموږ میوه چې ده لکه سوځي لمر یې سوځوي. نو زه بیا تاسو ته وروسته په دې عکسونو کې ښیم چې اصلي علت دا نه ده چې انار تاسو په دې فاصلو کې وکرئ دا بیا لمر یې سوځوي. د انارو په روزنه کې مشکل دی، د هغې په شاخبرۍ کې، د هغې په تربیه کې، هغې ته په سره ورکولو کې، په دې مسایلو کې مشکلات دي چې د هغې د وجې نه د انارو میوه سوځي. نو بیا په دې مسله باندې لږ وروسته غږېږو. ښه عمده همدغه 2 غټې ستونزې دي او د دې تر څنګ وړې وړې ستونزې هم شته لکه منظم بخار سیستم دی چې اکثره باغونو کې خلک چې دی په منظم شکل باندې انارو باغونه نه اوبه کوي. بل مشکل چې دی باغ ته په کافي اندازه سره نه ورکوي، لکه داسې تقریبا رواج نه دی چې څوک د انارو باغونو ته په کافي اندازه باندې مختلفې سرې ورکوي. او بل چې د شاخبوري بالکل هلته اکثره ځایونو کې شاخبوري باندې نه څوک پوهېږي او نه څوک شاخبوري کوي او نه یې کولی شي، ځکه په کومو فاصلو کې چې بوټي کرل کېږي نو په هغې کې شاخبوري نه مراعاتېږي. بس شاخبوري څه ته وایي چې د ونې دغه لاندې څانګې ټولې قطع کړه دې ته خلک شاخبوري وایي. یعنې داسې منظمه کومه شاخبوري نشته چې هغه د په علمي بیس باندې چې ولې دا کومه څانګه غوڅومه کومه څانګه پرېږدمه دا شی نشته پکې. څنګه چې دوی دا بوټي نږدې کرلي نو دوی پکې خپله ګرځېدی نه شي، په دې باغ کې رفت آمد نه شي کولی، نو دوی مجبوره کېږي چې دا لاندنۍ څانګې ټولې ترې نه قطع کړي، نو دغه ته خلک شاخبوري وایي. که نه د انارو نیالګي چې دي په خپل ترتیب باندې دا تربیه کېږي او خپله د شاخبرۍ یو خاص اصول لري چې په هغه اصولو باندې دغه بوټي شاخبري کېږي. همدارنګه بله ستونزه د ځینې آفتونو کنټرول دی، یعنې دا هم هغه وړې وړې ستونزې دي. بل د میوې شکول او د هغې بستهبندي کول دي او داسې نورې ستونزې دي چې موږ د انارو په سکتور کې لرو. خو تر ټولو عمده ستونزې بیا هماغه 2 چې زه یې تکراروم، یو دا چې د یوې خاصې ورایټي نه باید باغ جوړ شي، دویم دا چې د انارو د نیالګیو او د قطارونو ترمنځ باید کافي اندازه فاصله پرېښودل شي. ښه راځو په دې ځینې تصویرونو کې دا تاسو ته ښیي. ګوره دغه تصویر دی
په دې کې تاسې وګورئ چې د انارو یو ښه ښایسته ښکلی باغ دی. دا د بوټو ترمنځ فاصله ده او د قطارونو ترمنځ فاصله یې په هغه بل قطار کې خو یو څه ښکاري. دا قطار ته نو دومره لرې دی چې موږ ته بلکل په دې عکس کې نه ښکاري دا قطار. نو کافي اندازه فاصله ده. که چیرې تاسو نیالګي وګورئ په ډېر درست شکل باندې روزل شوي دي او میوه که چیرې تاسې وګورئ میوه ټوله د دې بوټي چې دی په ښکتنۍ برخه کې ده. پاس که وګورئ دلته میوه نشته، پاس بلکل میوه نه لري. دوی دا څانګې میوې ته نه پرېږدي، صرف په دې لاندنۍ برخه باندې میوه تولیدوي. راځو بیا دا تاسو ته په دې نورو عکسونو کې هم تشریح کوو. په اکثرو تاسو باغونو کې یا د اکثرو عکسونو کې به تاسې وګورئ کوم چې د نورو دنیا د باغونو عکسونه دي، نو هلته به تاسې وګورئ چې میوه په داسې ځای کې تولیدوي چې هلته لمر سوځېدنه او دا مسایل پکې کم وي. صرف پاڼې پاس پرېږدي چې هم په میوه باندې سوری کړي، هم د میوې دپاره غذایي مواد جوړوي، خو میوه چې ده په دغه طبقه کې دوی پرېږدي. خو زموږ په باغونو کې بیا دا شی ممکن نه ده چې موږ په دغه شکل باندې د بوټي په لاندې برخه کې موږ میوه پرېږدو، ځکه دغه برخې څانګې موږ او تاسې هر وخت یې نه قطع کوو او نه پرېږدو چې زموږ انار په ټیټو څانګو باندې میوه ونیسي. راځو دلته تاسې دا د افغانستان د قندار د انارو د یو باغ عکس دی. که چیرې تاسې وګورئ بوټي مکمل یو بل ته جفت ورغلي دي، یو بل سره نښتي دي او پاس کینوپي د بوټو چتر چې دی ټول پاس جوړ شوی، لکه ټول پاس اسمان پیرل شوی دی په دې بوټو باندې. او لاندې کومې څانګې چې دا ټولې ترېنه غوڅې شوي دي، لکه دلته دغه شاخه بري ده، دلته دا ما چې لاس پیښی ده په دې څانګه باندې، بس د دې څانګو په تبر وهلو ته په اره کولو ته دې ته دلته خلک مطلب شاخه بري وایي. خو په دې باغ کې لکه په دې تیر باغ کې چې موږ ولیدل، ولې په دا رقم میوه پکې نشته یا ولې موږ دا رقم شاخه بري پکې کولی نه شو؟ ځکه چې موږ په دغه باغونو کې فاصله نه ده مراعات کړې. که چیرې موږ په خپلو باغونو کې د بوټو د قطارونو ترمنځ فاصله زیاته پرېږدو، په کافي اندازه یې پرېږدو، نو په هغه وخت کې بیا موږ کولی شو چې په یو ونه کې موږ شاخه بري وکړو، د هغې میوه په اسانۍ باندې راټوله کړو. خو اوس چون موږ بوټي نږدې کرلي دي، قطارونو ترمنځ فاصله کمه ده، نو کله چې دا بوټي غټېږي نو دلته موږ ته د ګرځېدو دپاره یا د کار کولو دپاره چانس نه پیدا کېږي. دلته بیا مجبور یو چې موږ د لاندنۍ څانګې د دې نه ټولې قطع کړو. نو همدا وجه ده چې زموږ او ستاسې د انارو ونې چې دي دا پاس په سرونو کې انار نیسي، او د نورو دنیا د انارو بوټي چې دي دوی کوشش کوي چې په لاندې برخه کې دغه خپل د انارو بوټي تشویق کړي چې دا دلته میوه ونیسي. بل ګورئ تاسې ټولو ونو ته متوجه شئ. په دې بل عکس کې هم تاسې وګورئ دا بوټي چې دي دا په یوه تنه باندې تربیه شوي دي، یعنې تر دې پورې یوه تنه ده، بیا سکیفلډ برنچ کړي دي او بیا پاس ورته ګوره هم حتی د دې دپاره چې دا میوه په ښه شکل باندې سپورټ کړي دې ته یې چایلۍ سیستم جوړ کړی، پایې ورته خښې کړي دي او په دې کې سیمان تېر کړي دي، د سیمانو باندې دا څانګې تړلي دي، تکیه کړي دي. نو موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې زموږ نیالګي چې دي دا په یوه تنه باندې، دا به زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو په نرسري کې په یوه تنه باندې نیالګي تولید کړو. دلته که چیرې دې عکس کې وګورئ، دا وګورئ هماغه باغ غوند دی، یعنې ښه یو رسېدلی باغ دی. او دلته هم که چیرې تاسو وګورئ ټوله میوه چې ده په دې ټیټو ساحو ده او پاس چې ده صرف شنې پاڼې دي. نو زه بیا هم هغه ستونزې ته راځم، هغه دوه ستونزې چې دي همدا، یو دا چې د یوې ورایټي نه لکه د یو جنس نه باید زموږ باغ جوړ شي، او بل دا چې د بوټو او د قطارونو ترمنځ دا فاصله باید زیاته وي چې موږ او تاسې په اسانۍ سره وکولی شو چې په دې کې شاخه بري وکړو، په دې کې میوه راټولول وکړو، او همدارنګه دغه ونې دې ته تشویق کړو چې دوی په دې لاندو ساحو کې میوه ونیسي. که په دې ساحو باندې لمر ونه لګېږي، په دې څانګو باندې دا د ګل غوټۍ نه تشکیلوي، نو دا بیا میوه نه کوي. نو زموږ باغونه مکمل یو بل سره جفت ورغلي، په ځمکه باندې بلکل لمر نه لګېږي، هغه د میوې په څانګو باندې لمر نه لګېږي. نو همدا وجه ده چې زموږ او ستاسې بوټي د ونو په څوکو کې میوه تشکیلوي. او همدا بیا زموږ او ستاسې باغداران د همدې نه شکایت کوي چې زموږ اکثریته میوه چوي، سوځي، لمر یې سوځوي. نو علت یې همدا وي چې زموږ او ستاسو په باغونو کې یا په ونو کې د دې په ځای چې میوه په دې ټیټه ساحه کې د ونې، نو د دې برعکس ده، زموږ او ستاسې ونې چې ده پاس په څوکو کې میوه تولیدوي. ښه دلته که چیرې تاسو د بل عکس ته وګورئ، دا هم د انارو یو ښه ښایسته باغ دی او دغسې ځمکه یې لږه ورته راجیګه کړې دی، په پښتو کرلي دي ځکه دې دپاره د ډریپ سیستم وي. نو دا هم که چیرې تاسو وګورئ هماغه شکل دی، هماغه رقم تخنیک دی چې بوټي چې دي که وګورئ په یوه تنه باندې تربیه دي او په دې ټیټه لمنه کې دې میوه نیولې ده او پاس څانګو کې میوه نشته.
همداسې که چیرې تاسو دې بل باغ ته وګورئ دا هم په همدې شکل باندې بوټي چې دي په یوه تنه دي په باغ کې یوه ورایټي کرل شوې ده او په ټیټو څانګو کې میوه نیولې ده او پاسنۍ څانګې چې دي په هغې باندې صرف پاڼه ده او میوه پکې نشته. ښه دغه بل عکس کې که چیرې تاسو وګورئ دلته هم هماغه قصه ده بوټی په یوه تنه باندې ده په ټیټه ساحه کې میوه ده او پاس چې دی یوازې پاڼې دي. ګورئ زموږ انار وګورئ دا بیا زموږ او ستاسې د افغانستان نیالګي دي. که چیرې وګورئ نیالګي د اوله نه په باغ کې چې دی په یوه تنه باندې نه تربیه کېږي. دلته که چیرې د دې تنې وشمارو دا د 7 نه زیاتې تنې دي په دې کې او بوټی چې دی د دې دپاره چې بوټی راټول کړي نو دی په دغه په تسمو باندې یا په ټوټو باندې تړلي دا بوټي. خو بوټی دا رقم نه جوړېږي چې ته به په ټوټو تړې دا به تاته را جوړېږي. بوټی باید په یوه تنه باندې تربیه شي او هغې نه وروسته منظمه شاخبري شي او بل دا فاصله باید زیاته ورته پرېښودل شي. راځو دې بل عکس ته دې کې هم تاسو وګورئ دا هم د قندار انار دي دا هم افغانستان دی. نو که چیرې تاسو وګورئ دا بوټي لکه دا فرض کړئ چې دا قطار دی خو دا فاصله چې ده کمه ده دا فاصله دومره کمه ده چې دا په قطار کې دا بوټي یو د بل سره لګېدلي دي. یعنې بالکل که چیرې دې باغ ته د پاسه نه یو څوک وګوري نو دا به داسې یو شنه فصل غوندې ښکاري یعنې داسې به نه ښکاري چې دا کوم باغ دی او د قطارونو ترمنځ یې فاصله پکې ښکاره شي. او نیالګي که چیرې تاسو وګورئ دغه بوټی وګورئ دا په 5 تنو باندې دی دا په 4 دی همداسې دا په 4 په 3 یعنې داسې بوټي نشته چې هغه دې په یوه تنه باندې تربیه شوي. نو دا یوه غټه جدي ستونزه ده. که چیرې موږ همدغه ستونزه حل کړو نو انشاءالله زموږ او ستاسې په باغونو کې به ډېر زیات پرمختګ راشي. دا وګورئ دا په قندار کې یو بل باغ دی دا هم همغه ستونزه ده. که چیرې تاسې باغ ته وګورئ نو قطارونه پکې نه ښکاري. او دا یو بل باغ دی دا هم په همدې شکل باندې او دلته که چیرې تاسو وګورئ دا بل باغ دی او دلته هم که چیرې تاسو وګورئ چې ډېرې تنې دي او د قطارونو ترمنځ فاصله چې ده یو بل سره دا بوټي ورغلي دي. او دلته به اوس تاسو ته د انارو لکه د نورو دنیا د انارو د یو باغ یو وړه غوندې ویډیو ده دا تاسو راسره وګورئ. ګوره دې ویډیو کې تاسو بوټي ته باید متوجه اوسئ چې بوټي د لاندې نه په یوه تنه باندې دي دلته بیا نورې څانګې کړي دي او میوه ټوله چې ده په د ټیټه طبقه کې ده. یعنې پاس که چیرې تاسو د نیالګیو پاس برخو ته وګورئ پاس برخو کې میوه نشته ټوله میوه چې ده د بوټي په لاندې ساحه کې ده چې دغه ساحه اکثره وخت چې ده دغه میوه چې ده د لمر نه بچ یعنې لمر یې نه سوځوي. ښه اوس دا د افغانستان د یو باغ لکه په قندار کې د یو باغ یو وړه ویډیو ده دا هم در باندې ګورو. ګوره دا هم د انارو سیزن و موږ چې ورغلي وو په دغه وخت کې دا د انارو فصل و او په دې ونو کې انار و یعنې د دې نه انار نه شکول شوي دي او نه ترې نه خرڅ شوي وو. په دې باغ کې ډېر زیات انار چې دی لکه کم انار و. نورو باغونو ته هم لاړو ځینې باغونه داسې وو چې یو څه ښه و د دې په نسبت. خو که چیرې تاسو ځمکې ته وګورئ مکمل سوری دی لاندې قطارونه پکې نشته. پاس که چیرې تاسو د بوټو د پاس ساحې ته وګورئ مکمل لکه چت ټول بند دی. نو دې کې اوس که فرض که په دې باندې کوم مرض راځي نو موږ او تاسو نه پکې دواپاشي په صحیح شکل باندې کولی شو او نه دې ته په کافي اندازه باندې لمر راټیټېږي. ښه ما په 2011 میلادي کال کې اسپانیې ته یو سفر درلودو چې هلته په اسپانیا کې د انارو دویم نړیوال سمپوزیم و چې په هغې سمپوزیم کې موږ د افغانستان نمایندګي کوله. نو دا سمپوزیم چې دی دا په مادرید ښار کې و او بیا موږ ولنشیا ته بیا لاړو. هلته د ایلچي په نوم باندې یوه ساحه ده چې هغه د انارو له اړخه چې ده مشهوره ده په اسپانیا کې. نو هلته موږ ځینې دغه ولیدل باغونه ولیدل چې د هغې نه بیا دغه تجربې راواخیستلې په افغانستان کې هم تطبیق کړې. نو دغه ټول دغه چې دی تاسو سره شریکوو. ګورئ د انارو سمپوزیم کې زه او انجینر صاحب غوث محمد الله تعالی دې وبخي چې هغه اوس نشته وفات شوی دی. نو زه د افغانستان په نمایندګۍ باندې تللي وو په دې سمپوزیم کې موږ اشتراک وکړو او دا د افغانستان د انارو د ملي کلیکسیونونو په اړه باندې زموږ دغه پریزنټیشن و دې خلکو ته او بیا د افغانستان هم
د انارو ځینې میوې وړې وې، بېدانه انار هم وړي وو، د قندار انار وو. نو هلته هم خلکو ته په دې سمپوزیم کې نندارې ته وړاندې کړل. او دا بیا د سمپوزیم نه علاوه ځینو باغونو ته موږ لاړو د انارو چې هغوی د کومو تخنیکونو نه کار اخیستلو، انار یې څه رقم روزل. نو په دې باغونو باندې وګرځېدلو او هغه خپله باغدار سره د هغې نه ډېر زیات معلومات ترلاسه کړل. ښه، موږ په اسپانیا کې ډېر څه ولیدل چې هغه زموږ د انارو د باغونو سره متفاوت وو. مثلا د انارو قوریې، د انارو باغداري، په کوم شکل باندې دوی بوټي روزي. نو څرنګه چې زما وظیفه دلته بیا د پی ډي سي جلال آباد کې وه، یعنې د جلال آباد د بڼوالۍ په مرکز کې زما وظیفه وه، نو موږ هغه لیدنې چې موږ هلته څه ولیدل هغه هم راواخیستل په جلال آباد او په قندار کې موږ دا عملي کړل. نو ځکه موږ په جلال آباد او په قندار کې د انارو ملي کلیکسیون هم لرلو، د میوه‌جاتو لابراتوار هم لرلو او د انارو قوریه هم لرله. نو د انارو د روزلو اړوند کارونه به موږ دلته ترسره کول. نو دا د جلال آباد د انارو دغه د ملي کلیکسیون دی چې دلته 80 رقم انارو په دې کې، یعنې 80 مختلفې ورایټۍ وې. دغه لابراتوار دی چې موږ په دې میوو باندې کار کولو. نو هلته موږ په اسپانیا کې ولیدل چې دوی بوټي په یوه تنه باندې روزي، لکه د نرسري نه دا کار شروع کوي. نو دلته تاسو ته په دې باندې به زه آینده کې یو بله ویډیو جوړوم چې څنګه موږ او تاسې د انارو قلمې کولی شو په ښه شکل باندې د ونو نه ترلاسه کړو او په ښه شکل باندې وروزو. خو دلته چټک پې تېرېږم تر څو تاسو ته لږ معلومات وشي. ګوره دلته موږ د انارو قلمې راخلو د ملي کلیکسیون نه، او دلته په دې نرسري کې دا قلمې وکرلې، او دا د دې نرسري کې که تاسې وګورئ دا قلمې راشنې شوي دي، او دلته نیزیاکس دی د همدې قلم و، او دلته دا قلمې نور هم رالوی شوي دي. نو په دغه وخت کې چې کله به قلمې تر 25 یا 10 سانتي قد وکړو، نو په دې وخت کې به موږ دغه قلمې چې دی په یوه تنه باندې به تربیه کولې. یعنې دا به بیا په قوریه کې موږ دغه نورې لښتې، ځکه د انارو قلمه که چېرې تاسو وکرئ، پاس عکسونو کې که چېرې تاسو وګورئ، دلته همدې قلمې ګوره یوه لښته یې دلته کړې ده، دوه دلته دي او یوه دېزي کې ده، کیدای شي یوه شاته وي. نو دا داسې وخت چې 4 یا 5 لښتې د دې نه جګېږي. خو بیا په دې سټیج کې دې کې به موږ بېرته به چاڼ کولې، هغه قوي لښته به موږ پکې پرېښودله، دا نورو به موږ ترې نه لرې کولې. نو بیا به بوټی په دغه شکل راتللو. دا موږ د نرسري نه یا د قوریې نه چې دی دا بوټی را انتقال کړی او یو وړوکی نمایشي باغ موږ جوړ کړو چې هغه موږ انار په یوه تنه پکې وروزل. نو دا د انارو لښته چې ده یا دا بوټی چې دی په تیز کې قطع شوی، دا بوټی که چېرې تاسو وګورئ دلته قطع شوی دی او دلته نورې څانګې کړي دي. نو دې نه بیا ډېر ښایسته بوټي جوړ شوي وو. نو دا په قندار کې یو نرسري وه، هغې خلکو ته هم بیا موږ دغه لارښوونه وکړه چې تاسې بوټي په دغه شکل باندې وروزئ په نرسري کې. د دې بوټي نه هم دا نورې اضافي لښتې قطع کړې، دا بوټي هم په یوه تنه کړل. نو دا هم بیا د جلال آباد ملي کلیکسیون کې یو عکس دی. که چېرې تاسې وګورئ د انارو یوه ښه ونه باید په دغه شکل باندې چې په یوه تنه باندې او په ټیټو څانګو کې میوه ولري او پاس څانګو کې چې دی میوه پرې نه ښودل شي. دا که چېرې تاسو وګورئ دا د قندار دغه دی ملي کلیکسیون دی چې هلته هم انجینر صاحب خوشحال هغې وخت کې مسؤل و. نو دلته که چېرې دا بوټی تاسو وګورئ په یوه تنه روزل شوی او د دې باغ لیدو ته موږ ورغلو. نو ډېر یو ښایسته په حساب لکه نتیجه یې دلته ورکړې وه په قندار کې. نو دا که چېرې تاسو وګورئ انجینر صاحب خوشحال خپله دې بوټي سره ناست دی او دا بوټی چې دی په یوه تنه باندې تربیه شوی دی او دا د ډېر کم عمر بوټي وو. فکر کوم دا په دغه وخت کې 2 کلن یا 3 کلن بوټي وو. خو حال دا چې په قندار کې د انارو باغونه چې دی په 2م او 3م کال باندې بالکل میوه نه ورکوي، لکه حاصل نه ورکوي. علت هم دی چې یو خو دا چې هلته بوټي یو خو عام رواج دا ده چې خلک د قلمو نه مستقیما ځي د قلمو نه باغ جوړوي، دې په ځای چې د نیالګیو نه باغ جوړ کړي، یعنې قلمې راوړي په نرسري کې وروزي، بیا د نیالګی باغ ته انتقال کړي. ډېرو ځایونو کې موږ داسې ولیدل چې مستقیما لکه د باغ نه قلمې راخلي، بل باغ ډیزاین کوي، بس 4-5 قلمې په یو ځای باندې ږدي. نو دا د دوی دغه شي لکه باغ شي، لکه د نیالګیو نه باغ نه جوړوي، مستقیما د قلمو نه باغ جوړوي. نو هغه نیالګي بیا ډېر وروسته په حاصل باندې راځي. خو که چېرې د قلمو نه نرسري جوړه شي او دغه نرسري کې نیالګي په ښه شکل باندې وروزل شي او بیا د همدې بهترینو نیالګیو نه باغ جوړ شي، نو هغه نیالګي چې دی بیا په ډېر کم عمر کې او ښه پریمان حاصل ورکوي. دا هم د قندار د پی ډي سي عکسونه دي،
تاسو وګورئ دا سنگل سټیم یا په یوه تنه باندې چې کوم بوټي روزل شوي وو ډېر زبردست حاصل یې ورکولو. دلته یو بل عکس دی د قندهار دی ملي کلکسیون کې، البته په باغونو کې دا شی نشته. نو موږ غواړو چې دغه شی باید په باغونو کې عام شي. دا هم د قندهار د ملي کلکسیون عکس دی. یعنې موږ باید آینده کې په باغونو کې دا رقم بوټي ولرو چې واړه بوټي 2 کلن 3 کلن بوټي او په یوه تنه باندې او فاصله یې مراعات شوي د یوې ورایټي نه جوړي. نو دغسې باغونه یعنې زموږ ورته امید دی چې په آینده کې موږ په قندهار او په نورو ولایتونو کې دا ډول باغونه ولرو. ګورئ په دې عکسونو کې تاسو ولیدل دغه خارجي هیوادونو کوم عکسونه چې تاسو ته موږ وښودل د انارو، نو د هغې ځینې ډولونه چې دي اوس په افغانستان کې موجود دي. یعنې د خارجي انارو ځینې هغه بهترین ډولونه چې هلته یې ښه نتیجه ورکړې ده هغه په افغانستان کې هم ښه نتیجه ورکوي. افغانستان ته د امریکې نه د UC ډیویس یونیورسټي نه تقریبا 20 ډوله د انارو راوړل شول. په هغه 20 ډولو کې دغه 15 یې داسې دي چې په افغانستان کې ښه توافق لري. د افغانستان په مختلفو منطقو کې حتی په دې باندې موږ تجربې وکړې چې دا کامیابه دي. نو دغه انار چې دي یعنې موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو باغونو کې د دې نه استفاده وکړو. که څه هم د قندهار ځینې ډولونه دي چې ښه بهترین انار دي، په تګاو کې د انارو ځینې ډولونه دي چې هغه بلکل بهترین انار دي، خو دغه انار هم چې دي د خپلو د ځینو خصوصیاتو په لرلو سره اکثره باغداران اوس د انار هم خوښوي. ګوره هغې کې د اریانا په نوم باندې یوه ورایټي ده، د سمبارسکي په نوم باندې ده، د ونډرفول په نوم باندې ده، د میتادزي په نوم، د اندالک په نوم باندې. یعنې 20 ډوله دي، خو په دې کې دغه 15 داسې دي چې دلته کامیابه دي. دلته که چېرې تاسو وګورئ په دې عکس کې د اریانا په نوم باندې د انارو دغه ورایټي چې ده د دې دا خصوصیات لیکل شوي دي. هغه د کلون شمېره یې ده. دا انار ګوره بېدانه دي، په همدې د پوستکي سوروالی دی. که چېرې تاسو وګورئ دانې ته یې وګورئ، یعنې هم یې دانه سره ده، هم یې پوستکی سور دی او ښه غټ انار نیسي، خو بیا هم دا بېدانه انار دي. او خو د دې خوند چې دی لکه مایع خوش یا تروش غوندې خوند لري. او دا چې په 6م کال باندې یعنې دغه بوټي 6 کلن و چې موږ په دې باندې خپل تحقیقات ترسره کول، نو په هغه وخت کې دغه هر بوټي په 6 کلنۍ کې 50 کیلو انار نیولي وو. ښه دغه بله ورایټي چې دا د میتادزي په نوم باندې ده او د دې هم د کلون شمېره هم لیکل شوې ده. دا هم بېدانه دي، سور پوټکې لري، سره دانه ده، خو د دې دانه بیا خوږه ده. یعنې د اریانا سره یو فرق دا دی چې د هغې خوند چې دی مایع خوش یا تروشچه کوي، او دا چې ده بیا خوږ انار دی. او دا هم په 6 کلنۍ کې د هرې ونې تقریبا تر 40 کیلو پورې انار نیولي وو. ښه دغه بله ورایټي د سمبارسکي په نوم باندې ده او دا هم بېدانه ده، دا هم سور پوټکی لري، د دې هم دانه سره ده، هم یې پوستکی سور دی، هم یې داخل دانه سره ده، خوږ خوند لري، ښه ښایسته پسته دانه یې ده، یعنې بېدانه ده. او دې په 6 کلنۍ کې تقریبا تر 15 کیلو پورې د هرې ونې حاصل و. دا بله ورایټي بیا د اندالک په نوم باندې ده او دا چې ده لکه دانه یې چې ده نسبت هغه نورو ورایټیو ته لږه کلکه ده. مطلب زموږ د انارو نه ډېر نرم دي. هغه د قندهار کوم انار چې دي د هغې دانه ډېره کلکه وي. او دا تقریبا داسې وښیه لکه دا د تګاو کوم انار چې دي په دغه رقم باندې دانه پسته ده. او دا هم چې دي سره دانه لري او دا مایع خوش خوند لري. او دې په 6 کلنۍ کې هرې ونې تقریبا تر 70 کیلو پورې حاصل نیولی و. او ورپسې دغه بله ورایټي چې ده دا د ونډرفول په نوم باندې ده او یعنې دا دنیا کې ډېره مشهوره د انارو ورایټي د ونډرفول. نو دا هم چې دی سور پوټکی لري، یعنې سور انار دی او مایع خوش خوند لري. دې بیا په 6 کلنۍ کې تر 50 کیلو پورې حاصل نیولی و. خو وروسته کلونو کې په ځینې ځایونو کې موږ ولیدل چې په حتی 15 کلنې ونې موږ داسې ولیدلې چې تر 80 کیلو 100 کیلو پورې حاصل و. نو دا حاصل هم چې دی که څه هم په ډېر په روزلو پورې اړه لري چې دغه ونه څنګه روزل کېږي، څومره په کوم محیط کې ده. ځکه ځینې محیطونه داسې دي چې هغې دپاره د انارو دپاره ډېر زیات مناسب وي نسبت بل محیط ته. نو مطلب دغه نوي د انارو ډولونه دي چې دا هم په افغانستان کې نن سبا موجود دي. ښه دلته په تاسو باندې د نورې دنیا د انارو د ځینې ښو باغونو وړې وړې ویډیوګانې دي، هغه در باندې ګورم.
ګوره دلته تاسې وګورئ دوی چې کله د انارو باغ جوړوي نو هغې دپاره د ټولو وسایلو نه کار اخلي د کندو ویستلو دپاره تاسو ولیدل د بوټو کرلو دپاره او دلته تاسو وګورئ د قطارونو ترمنځ فاصلې ته متوجه شئ دلته وګورئ کاریګر لګیا دي د رسېدلي باغ نه میوه هم ټولوي خو کافي فاصله ده د دوه قطارونو ترمنځ دلته مو ګورئ په لاندې سطحه باندې میوه ده پاسپاڼې دي او د دوه قطارونو ترمنځ باندې کافي فاصله ده چې په دې کې کاریګر هم ګرځېدی شي ماشینري هم پکې ګرځېدی شي نو ځکه چې د دوه قطارونو ترمنځ یې فاصله زیاته پرېښې ده ګورئ دا یو ماشینري ده چې دا د باغ په منځ کې ګرځي او د دې په ذریعه باندې دا راټوله شوې میوه د باغ د یو سر نه بل سر ته انتقالوي نو زموږ په باغونو کې بیا دا کار نه کېږي ګورئ میوه یې ټوله راوړې ده دې میدانۍ ته او دلته دغه باغ چې دا په ترکیه کې دی دلته هم تاسې وګورئ دا د یو غونډۍ په سر جوړ شوی دی د اوبو خور سیستم یې ډریپ دی او دغسې چایله ورته جوړه شوې ده او بوټي چې دی په یوه تنه روزل شوي دي د قطارونو ترمنځ فاصله که چېرته تاسې وګورئ زیاته ده او دغه بوټو په کم عمر کې ښه کافي اندازه حاصل نیولی دی په دې عکسونو کې متوجه کېږئ چې د قطارونو ترمنځ فاصله چې ده زیاته ده دا ګوره غونډۍ ده یو غونډۍ ده په هغې کې دا باغ جوړ شوی دی تپه شکل ځای دی ګورئ موږ هم کولی شو چې دغه رقم باغونه جوړ کړو په دې رقم باغونه ولرو خو صرف هغه کوم نقاط مې چې وښودل چې هغې ته موږ او تاسې متوجه اوسو دلته ګورئ دې باغ کې هم د دوه قطارونو ترمنځ فاصله وګورئ چې کافي اندازه فاصله ده او دا باغ په حاصل رسېدلی دی هغه د کاریګر په اسانۍ سره کولی شي چې د بوټ نه میوه راوشکوي ګورئ راځو دا موضوع خلاصه کوو که چیرې موږ او تاسې غواړو چې په آینده کې دغسې باغونه ولرو لکه کوم چې تاسې په دې ویډیوګانو کې ولیدل یا په دې عکسونو کې مو ولیدل نو اوس موږ د دې توانایي لرو چې موږ او تاسې دا رقم باغونه جوړ کړو کوم تخنیکونه چې پکې کارېږي په هغې باندې نن موږ پوهېږو چې څنګه کولی شو دا رقم باغ جوړ کړو اول دا چې د یوې ورایټي نه باید موږ باغ جوړ کړو لکه کله موږ د انارو یو ښه باغ جوړو نو هغه جنسیت یا هغه ورایټي یا هغه ډول چې دی دا باید یو ډول وي دا نه چې زموږ په باغ کې مکس مختلف ډولونه شامل وي هغه طریقه مې درته وښودله چې د میوې په وخت کې باید باغ په نښه شي په باغ کې هغه ونې په نښه شي د هغې نه قلمې واخیستل شي او هغه کېنول شي او د هغې نه نیالګي په لاس راشي او یا دا چې ملي کلیکسون کې هغه ونې په نښه شوي کومې ورایټي یا کوم ډولونه چې ښه نتایج لري او د هغې دغه تصدیقي نیالګي چې دی دا واخیستل شي او د دې نه باغ جوړ شي ورپسې مسله دا چې په قوریه کې کله دغه بوټي تربیه کېږي دا باید په یوه تنه باندې وروزل شي یعنې د قوریې د حالت نه زموږ او ستاسې د انارو بوټي دا باید په یوه تنه وي د قوریې نه چې باغ ته راځي دا باید دلته په باغ کې هم په یوه تنه باندې دا وروزل شي او په باغ کې چې کله هم کېنول کېږي نو د قطارونو ترمنځ فاصلې ته باید ډېر متوجه اوسئ چې کم از کم دغه شاوخوا 6 متره فاصله باید د دوه قطارونو ترمنځ د انارو په یو باغ کې موږ او تاسې پرېږدو 5 نیم هم پرېښودلی شي 5 نیم 6 خو ښه دا ده چې 6 متره فاصله د دوه قطارونو ترمنځ وي او د بوټو ترمنځ فاصله کولی شي چې دا 2 متره یا 3 متره د هر بوټي ترمنځ فاصله وي بیا دغه بوټو ته د اوبو خور منظم سیستم پکار دی چې دا باید په درست شکل باندې اوبه شي دا په درست شکل باندې ته سره ورکړی شي دا په درست شکل باندې شاخبوري شي د دې د امراض او آفاتو کنټرول وشي که چیرې دغه کارونه موږ او تاسې وکړو نو موږ او تاسې به هم دغه رقم باغونه لرو لکه په دې عکسونو یا د ویډیوګانو کې چې تاسو ولیدل یو وخت کې موږ هم په دې مسایلو نه پوهېدو که چیرې موږ نه چا غوښتی وی چې د انارو دغه عکسونه یې موږ ته ښودلي وی یا د ویډیوګانې ښودلي وی چې یاره زه د انارو دغه رقم یو باغ جوړول غواړم نو څه وکړم نو کېدای شي موږ نه به هم لاره ورکه وه او نه به پوهېدلو چې دوی څه وکړي خو اوس دغه شیان ټول موږ په افغانستان کې تجربه کړل ترسره هم کړل او په دې باندې پوه شو چې د انارو دغه رقم باغونه په کومو تخنیکونو باندې او څه رقم جوړېږي نو اوس موږ په دې باغدارانو یا په دې سرمایه گزارانو هغه څوک چې په انارو په سکتور کې کار کوي په دې باندې غږ کوو چې دوی په دغه خپلو منطقو کې دغسې عصري او په دې ټکنالوژي سمبال یو څه باغونه جوړ کړي تر څو نور باغداران دا وګوري او زموږ دغه ټوله باغداري د اصلاح طرف ته لاړه شي خو تر اوسه پورې هم لا څوک نه دي پیدا شوي موږ دغه تقریبا 15-16 کاله کېږي
چې هر وخت د دې یادونه کوو. په دې باندې مې ځینې نور پوسټونه هم کړي وو په فیسبوک کې، په یوټیوب کې ځینې ویډیوګانې دي په همدې اړه باندې. خو تر اوسه موږ څوک پیدا نه کړو چې په دې بخش کې په دې طریقه باندې مخکې لاړ شي. خو دا ضرور دی، یعنې که چیرې موږ غواړو چې په انارو کې ښه ګټه وکړو او ښه په سهولت سره ښه ښایسته ښایسته باغونه ولرو، نو پکار ده چې په دغه تخنیکونو باندې برابر د انارو باغونه جوړ کړو. نو که څوک هم دغه رقم باغونه جوړول غواړي، موږ په خدمت کې یو، د کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورته مشورې ورکوو، موږ رهنمایي کوو تر څو دوی هم دغه رقم باغونه ولري. او د انارو په اړه باندې زموږ په یوټیوب چینل کې د دې ویډیو نه علاوه نورې ویډیوګانې هم شته. تاسو کولی شئ چې د هغې ویډیوګانو نه هم استفاده وکړئ او هغه هم درسره وګورئ.